دا یو منټ शरीफ उल और ईमानदार। السلام عليكم جي मुबारकम शाह। تاسو مبارک شه خدای دې وبخښه. خو خدای خبر بار مېلمانه راغلي دي غواړي زموږ او دې مېلمنو پورې لګول. تعلق هم زیات دی که نه السلام علیکم جی السلام علیکم څنګه دې جی طبیعتونه څنګه مکه دې تانه ته مکه ولې جی خیر خدای مکه دې تانه ته تاسو تمام نه ویل چې دا نو سرباز دي غله دي ډاکوان دي دا دې د واده په ورځ ورپس پولیس راغله ما هسې چغې نه والې ډېر ودې نه یېرېدم وای خدایا دا څه شو ओके 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 د دې د پښوګانو ځاګانې دي دومره په اسانه نه مري او زه تر هغې چېرته پرېږدم چې څوک پورې باندې جرم نه کړی बस तुझ्या बाहेर आहे का सांगा हलवा आहे का ना چرا بابا چی؟ الله خیر کی ماما جی څنګه بل جاړو دومره موده پس په زموږ په کور کې خوشحالي راغلې وه غم په غم بدله شو خدای خبر چې دا زموږ خوشحالي چا نه نظره کړه وزما خبرې روح بلا و برکت نو شکر وباسئ د غټې تبۍ نه بچ شو د ګڼ کپانو د ګڼ کپۍ نه بچ شو مال او جایداد هم بچ شو اوس زر تر زره بچو د هغه ګڼ کپانو نه طلاق والی طلاق دا څه وی کاکا جي طلاق دې واخلي زموږ دشمنان هغه زموږ خاوندان دي موږ یې نکاح کړې ښځې یو ښځې واه 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 د غلو ښځې و کمبختو غله دي ګڼ کپان دي ډاکوان دي تاسو په خبره ولې نه پوهېږئ کاکا جي تا سره څه ثبوت دی چې زموږ خاوندان غله دي ډاکوان دي تا موږ سره چا دښمني وکړه چې زموږ په خاوندانو یې دروغ الزام ولګولو و بچې پولیس والو زموږ په مخ کې وویل چې دا مغروران دي مجرمان دي مجرمان ارسلا خانه دا د پولیس بیان دی هغوی به مجرمان نه دي که نه کله چې اقبال جرم وکړي او چې جرم پرې ثابت شي دا تاسو ما ته څه نېغ ګورئ موږ له پکار دي چې لاړ شو د هغې ضمانت وکړو د پولیس وینا دروغ هم کیدی شي او بیا په هغې لا یو جرم هم نه ثابت شوی کیدی شي چې هغې دواړه بې ګناه وي دا دې ډېره ښه خبره وکړه سادهګله کیدی شي چې پولیس په زبردستۍ په هغې باندې جرم کړي زه ورځم چې د وکیل سره مشوره وکړم ټیک شوه ته پکې څه مشورې ورکوې لیشتي نه کا نوکر یې او نوکر اوسه د
لار راته مه جوړېږه کین د نوکرۍ نه به دې ډسمس کړم پوه شوې نوکرې نو پاسې خپل خیر دې غواړه ډېر ژر به خیر ته کښېنې خو یو ځل یې د شریف ګل او ایماندار خدای د تاڼې نه راخلاص کړي خیر پیدا کړه څه خبر یم د تاڼې نه هسپتال ته راورسېدو او اقبال جرم نه کوي हाँ जी اوس به بغیر د والو والو وي هغه څنګه هغه داسې سپیکټر صاحب چې ما اورېدلي دي چې دې دواړو د ډولکي ډنګ ته ټینګې نه دي دې ډولکي سره د اقبال جرم څه تعلق تعلق شته که نه سپیکټر صاحب ما د دې دواړو بندوبست کړی بس ته ګوره خالي دا څه په ګډو وډو سره یې مړه یا لکه اقبال جرم کوي او که نه دا دې څه کوي یاره جی تاسو لږ ما خپل کار ته پرېږدئ نو ته څه کول غواړې پوه خو م که شیر محمده شروع شه هلکه بند که دا څه ګوره ورته دا څه نه بندوي نو بس وروځه دا هسپتال دی شیر محمده باید بند که اقبال جرم کوي او که نه یاره مونږ ګڼکپان یو مونږ غلي یو مونږ قاتلان هم یو خو ورته د خدای خاطر که دا ډول بیا ونه غږې خانجي ودې کته بغیر د دې نه نه کېدو زه بس تانۍ ته بوله او زه ډاکټر پورې ورځم مخکې جدي یار کې مکه شئ مکه شه او تاسو خاوندانو خو مونږ په شرمولو د شرمه چا سره سترګې نه شو لګولې نن یې د پولیس په وړاندې د خپلو جرمونو اقبال جرم وکړو نه نو خیر هغه کړي څه دي هغې کړي څه دي مشهور ګڼکپان دي مشهور دا دروغ دی کاکا جی دا دروغ دی دا دروغ دی دا حقیقت دی دواړه غلو ټګانو ډاکوانو نه سلاخانه نه دواړه نه غلو نه ټګانو او نه ډاکوانو دواړه سیده ساده او شریف هلکانو پولیس په هغې په زور اقبال جرم کړی دی خو هغې په عدالت کې اقبال جرم نه دی کړی ځکه خو ډېر په اسانه ما د هغې ضمانت وکړو او انشاءالله سبا به هغې کور ته راځي بلکې چا چې په هغې پولیس ته مخبري کړې ده خدای دې ما یې په ګوتو راکړي قسم به خدای چې بس به کېدله ژوندی دننه کړم ژوندی ښه نو لکه تاسو ډولکي د وجې ټول جرمونه ومنله او که حوالدار صاحب مونږ د ډولکي ډنګ ته ټینګېدی نه شو په ایمان ته په ګډه ګډه د خپلو لاسونه سا ووتل بله خبردار حوالدار صاحب چې غټې غلاګانې هم ګوره په دې ژوند کې نه دي کړې چې که نه دا وړې غلاګانې هم کړي لکه چرګې پټول چرګوټي پټول سپي تر پیشو پورې غلا کړې ده خو چې ما څومره غلا کړې ده حوالدار صاحب در باندې کړي ورته خوله در باندې بکواس کېږي دروغ وایي چې قسم ورکړه جي قسم ورکړه ما پرونی کې جي ورشي جي تاسو کې جي ما پرونی کې ما پیزا تاسو کړی دی دې خبره ته وګوره دا تاسو ور دروغ وایي کنه وایي په ایمان پرونی کې څوک پاسې دین شروعونه نو تا پکې مون څنګه کړي دروغ چنه زه خپل ځان یاد پرونی کې خو زه خو پاسې دل ما په اشاره باندې مسکول ته څه پاغام دروغ وایي ته دروغ بس غلی شئ تاسو څه لګوئ چرګانې یو بل باندې ټونګې وهئ تاسو دواړه مجرمان یئ تاسو دواړه غلئ خو ستاسو جرمونه واړه دي تاسو دواړو کې به زه یو جیل ته لیږم او یو به بریکوب یو بل ته ګورئ ما تاسو دواړه وسپلو کې د ټپو مقابله کوئ چې چا وګټله او به بریکوم
او چې چا بیل ودله په ډایرکټ جیل ته لېږم ځه شریف ګله شروع شه او یا قربان او نره مخوکا دی خسته دنوی که خسته نوی بدی بنو که بدی بخکاری دنی او یا قربان با نه دی بس لیکن ډاډه کې چیل چلےګا आवाज نه پته لګي ولې هغه تاسو جو سوې لګي غوړی کنه شنو او استاد دې زنه او نه دی پکې چې بالکل بيخي نه دی بيخي نه دم دی لګي او دې دا تاسو کېږي واه جی دا وګورئ جی دې دلته زړه کېږي او خیال دې زم بس ودرېږه تا باندې بیم ته دا مخوکه څنګه یاده کا مخوکه خو ما چې د چرګ یاده کړي ستاسو خو مې نه یاده کړي دلته چرګه کم ده هم تاسو ما خلک شنو ستا پکې څه کار دی خو هغه کار دی او دغه مخوکه چې بس ما چرګ یاده کړ دی اصل لګیاله زادا د سره خو به ګورم اوس ته په ستور کې وایم یا قربان او استاد د کور او نصر نخونو د کور وی بیگانه هرما او نه هرو او د شپې مې ډېره کډیر چړلې دي واه جی او بل ځل بیا مې شي دا نجم نه یم چې اسکه بس ما سره له مخه نه کو زه چې بیا ته پکې سندره شه پټی دې زته وای ځه دا چې نا پوری د لاهورې نامردا چشتا راتا ګورې بد ښکاري دا مارورې نامردا چشتا راتا ګورې پاچو ایماندارو تا ته وایي سوال کوه سم د وسکي ولې نشته په خپله وګیا ناست نه دا تاسو څه وویل ته دې ووایه ایسته چې موږ ستاسو تعریف کولی چې ته څنګه ښکارې مورې جي خبره دا ده که نه چې زما نه یوه په شنه جوړه کې ناست یو زما انتظار سره جوړه کې ناست دی یو انتظار به کوي هسې نه د غم نه راپسې مړه نه شي چې د خدای خاطر څه کوئ خورئ مې ما خو نه دی کړي خر خو دوک مالا خوب راتلو چې زه څنګه سندرې ووایي ګنې دا کوټه کم د ملا ته نیسم او راځه کرم خانه راځه السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم سلام مولوی صاحب تاسو تاړه کې په ملزمانو سندرې وایي افرین شو په تاسو شه نه دا غواړم زه دې سره ګپ لګوم دا دواړه ډېر ساده او ډېر ټوکمار دي مولوی صاحب ما خو د دوی ضمانتنامه راوړې ده ضمانتنامې ته هېڅ حاجت نشته تاسو دې دواړه بوتلی شئ خو ستاسو د کوره یو کس د دې په سر موږ ته مخبري کړې وه موږ د کور نه مخبري او موږ هغه لمبر ټرس کوو چې په کوم لمبر موږ ته مخبري شوې ده چې کله موږ ته پته ولګېده موږ به تاسو ته اطلاع درکړو یره جی زما هم په سخي ارشلا خان باندې شک دی دا ته څه وایې ما هغه زموږ خپل سړی دی دا بد من سره بل چا کړي دي خو خیر غل رانه پټېدی نه شي ګورو به ورسره حوالدار صاحب ستاسو ډېره مهرباني راځئ لکه چې ځو یو خو ستاسو د لوډشېډینګ نه تنګ شو بس دا کانه دا خبرې مې کول ګورئ بچې دا سوچونه پرېږدئ مه کوئ سوچونه زما خبره ومنئ د دې دواړو خاوندانو نه طلاق واخلئ ته طلاق کاکا جی موږ د پښتون پلار پښتني لوریان یو مړې به شو خو د خاوندانو نه به طلاق وانخلو او بیا ماما جی تا هغوی د ضمانت بندوبست وکړو لږ ساعت کې به دې کور ته راشي و زما کمکلو بچو نه د هغې ضمانت کېدی شي او نه د تاڼې نه دې کور ته راتلی شي
هغوی دواړه به نیغ جیل ته ځي جیل ته جیل ته یې لاړ شي د هغوی دشمنان زما زړه کوي ورکوي چې هغوی به اوس دې کور ته راځي او په ډنګ نوم به راځي لکه څنګه چې په خپل واده کې په ګډا راغلي ما درته نه وي چې هغوی به راځي هغه هم په ګډا و بچې دا به د چا جل وي کنه راځئ راځئ په خپلې کور سړي بېګناه وو پولیس بغیر ضمانته پخپله را پرېښوده ځئ دننه ځئ هلکه دا پردي خلک مرسته وکړئ مهرباني سره زړه مې ډېر خوشحاله شو چې تاسو خپل کور ته راغلئ بس الله فضل او الله کرم وکړو حیران یم حیران په دې چې تاسو دواړه بې ګناه وئ نو بیا پولیس پوسئ ولې پولیس والا وی چې د دې کور یو تن په دې باندې مخبري کړې وه څه د کور تن سخي ارسلا خانه ولې ته خو داسې ګډوډ شوې نه 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 ګډوډ ځکه شوم چې پولیس والا دروغ وایي چې زموږ د کوره چا مخبري کړې ده سخي ارسلا خانه او پولیس والا وایي چې موږ سره د هغه لمبر هم شته او وایي چې موږ به اډرس کوو چې دا څوک دی چور صاحب موږ ته چې چا د شریفګل او د ایماندار مخبري کړې وه دغه لمبر لږ لږ معلومات موږ ته شوی دی ما ته پته ده په هغې کور کې د هغوی یو ماما یو تره دوه جینکې او یو نوکر دی هر څوک چې وي چا چې موږ ته غلطه مخبري راکړې ده دا سړی به زه خامخا ګرفتاروم څه ووایم څه دی اسی چې ګرفتارولو خبره وکړو د ګرفتارۍ خبره مې کوله نو ولې هو بس بس تاسو مقصدي خبره پرېښوده او په ګډوډو کار کړې نه صاحب تاسو خبره کوله او ما دا خبره کوله چې پته مې ولګي ورو غلطې خبرې به نه کړې ښه دا مې سره نیکي وکړه چې تاریخ ته مې په شا راوتېدم زه مړه خوښ به دې شم زیاتې خبرې مه کو ساده ګله بس چې زه څه ویم په هغې عمل کوه نور ته زما نه ښه واقف یې چې پلار دې زما په قبضه کې دی ټیک ده خانجي زه هر څه منم خو چې زما پلار ته څه نقصان ونه رسوي دې نه ته بېغمه اوسه خانجي اوس زه څه وکړم ته به داسې وکړې پوه شوې او که پوه نه شوې پلار مړ وجود به دې په تحفه کې درلېږم او نن خو ماما جیم د خیره سره عمرې له روان دی خدای دې په خیر خیریت سره مړ زه نن له خیره سره عمرې روان یم زه وایم چې په خپل ژوند باندې ټاټه کعبې زیارت وکړم او بچې تاسو داسې کار وکړئ چې ابتاباد ته چکر له لاړ شئ
هلته سلیم اکبر صاحب او امید اکبر صاحب زموږ خپلوان دي هغوی به راباندې ښه سیر سپاټه وکړي لږ ټایم به مو ښه پاشي موسم به انجوی کړې پوه شوه که نه ډېره ښه خبره ده ماماجي او مړه لږ سیل به وکړو ما خو وې که تاسو ډېر هوښیار خلک یې تاسو خو ډېر کمقل یې د ماشومانو خبرې کوئ د نوي ژوند شروعات چې کوئ نو د سیر سپاټو نه مخکې زیارتونه وکئ دا د نیکۍ لار د بچو که خوښه وي نو سبا به په ټرین کې شهباز قلندر زیارت له سیند ته لاړ شو او زه به هم در سره لاړ شم خو زنانه به ځان سره نه بوځو صحیح ده یاده کا د ساده ګل دا خبره بالکل ځای نیسي څه دې خیال دی نو زه خو یم د نیکۍ په کار کې تادیب په کار ده لاړ به شو ورسره او که نه سیند هسې مونږ نه دی لیدلی که نه تلې نیم چېرته که نه ته به داسې کار وکړه ساده ګله د ټرین 3 ټکټه به راوړي 3 ټکټه نه 2 نیم په علاقه کې د موبایل سیم خرڅولو والا لوی دکان ستا دی جی په دې لمبر موږ ته غلطه اطلاع ملو شوې ده آیا ته وګوره چې دا سیم ستاسو د دکان نه اغوستې شوی دی وګوره او جی دا سیم خو زموږ د دکان نه اغوسته شوی دی خو زه به د دې کس شناختي کارت ګورم بیا به ستاسو له اطلاع درکړم خو یاد ساته چې د دې خبرې نه بل څوک خبر نشي بالکل به نه خبرېږي صاحب تاسو بالکل بې فکره اوسېږئ د دې خبرې به صرف او صرف ما ته پته وي ځه سودا مهرباني جي سړیتوب یې زده کوه سړیتوب دا ته ډېران نه دی ها چې ښځه به دې ورویشته ځه ته به دلته ما سره خدای ته وګوره ما پرېږده په کلي کې به را په ساده ګل مور کوڅه په کوڅه ګرځي د ساده ګل مور د هغه به م خوښ شم ښه وګوره ډېره فکرمنده وئ چې مړ یم او که ژوندی نه نه مړ دی نه بس چې زما مسله حل شي بیا ځه او خانجي ما اورېدلي دي د کوم موبایل نه چې تاڼې ته ټلیفون شو پولیس د هغې نمبر په تلاش کې دي و بیوقوفه سخیر صلاح خان دومره بیوقوف نه دی په کم سیم چې ما پولیس سره خبرې کړې وې هغه سیم ما پخوا خانجي ساده ګله ته او دلته د هغې سره سنځراباد ته لا نړې ما هغه دواړه ګاډي کې کېنول او زه ترې راپټ شوم و بیوقوفه که هغې بیا واپس راشي نو بیا خانجي هغې به واپس څنګه راځي د هغې په جیب کې خو 2 روپۍ هم نشته او ما پولیس ته وویل مایدي دله راکو نه شي ولې چې د دې دماغي توازن خراب دی شاباش یې خو دومره خو مازغه دې دومره دي خو بس جي اوس خو مې دا پلار پرېږدی که نه 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 خو چې کار سر ته ورسي نو بوځې که نه خو ها یو کار به بر وکړې زرڅانګې او ګلڅانګې ته به ووایې چې د دې دواړو د راتلو نه ته مکتې کړي نور تاسې هم د مازغو نه تېر دی په خپله ژبه کې پوه کړه ورځه او د پلار نه بېغمه اوسه دی ما سره امانت دی ګورې جي زما د دې پلار ډېر خیال ساتئ چوګې درنه پاتې نه شي کنې مړ به شي مرګ ته یې چېرته پرېږدم ځه سیدیا ورشو دې مړسته د غوښتو بندوبست وکړه ځکه چې دې مړه زوی زمونږ نیم کار وکړو واده کوي وې د شریف ګلو ایماندار نه زړه صبر کوي ډېره مشکله ده چې هغې د سند حیدرآباد نه ژوندي راشي واه دا څه شوې چېرته دل دی نو هغوی سند حیدرآباد ته څنګه ورسېده ستا مازغه په ځای دی مونږ 3 واره چې د ګاډي ډبې ته وکتو یو 2 کسان راغل او په هغې باندې تماچې کېښودې نه نو کسان نو څوک وره خدای بدبخته صحیح حال ووایه صحیح حال درته ویمه که نه هغوی وی چې مونږ خرکاران یو او اوس به مونږ سره تر مرګه پورې کار کوئ وای خدایا اوس به څه کوو تا خو به کم از کم راته اواز کړی وې که نه پولیس ته به دې ویلو تا ورسره څه ګرځې څه ګرځم خو چې ما چغه ووهله لږ یې راکړه زه د ګاډي نه غوځار کړم او ګاډی روان شو
خبرو کوي جاوی ما زبردست چې کاکا جي ته سوال جواب وکړم چې پتا نه کې پې رپورټ وکړو اوس پسه کېږي ماما جي مې نشته مورې لتلې وا ساده ګله وا منم دی دا دې زبردست کار وکړو تر څانګې او ګلڅانګې ته دې پوخ یقین ورکړو چې هغې دواړه واپس د راتلو نه دي حاجي که خلکو یا پولیس تپوس وکړو چې هغوی دواړه څه شوه نو موږ سره خو هېڅ ثبوت نشته چې خرکارانو وتښتول وا ساده ګله زه ستا غونته ساده نه یم زه به هم اوس پولیس ته د اطلاع ورکړم چې هغې دواړه خرکاران وتښتول زه منم چې پولیس هوښیار دی زما نه زیات نه ته ورځه کور ته زه لاړم تاڼې ته ځه بچې जी सर जी 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 सर जी सर दर जी बराबर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम संगम क्या होगा خبره ډیره د افسوس ته ولدار صاحب زما دواړه زومان شریف ګل او ایماندار د واده نه پس سند حیدرآباد ته د لال شهباز قلندر زیارت ته تله څنګه چې ریل ګاډي ته وخته خرکارانو کې تماچې کېښوې او هغه یې کړ نه نو تاسو ته څنګه پته ولګېده چې خرکارانو هغه چې زما نوکر ساده ګل او ورسره و خو هغه له د ګاډي نه د کور کو لاندې وغورځولو هغه هم د دې خبرې چې شمدید ګواه دی ستا هغه وښیه اسلم خان چېرته دی هغه جي هغه عمرې له تللی دی دې مطلب دا دی چې مجرمانو د ماما د غیر موجودګۍ نه پیاده واخیسته زه پوه نه شوم ته به پوه شې بس ته ما له خپل نوکر ساده ګل ولېږه ډېره ښه ده جي زه به تاسو له هغه راولېږم خبره واوره تا سره موبایل شته جی جی شته نمبر یې څه دی د دې نمبر ما ته زباني نه دی یاد دا څنګه کېدی شي چې تا ته خپل نمبر نه دی یاد ته خو د خپل موبایل نه دا زما نمبر خو مې وکړه 0300 دا مې وکړه تاسو لیکئ خدای په امان دا لمبر خو هغه مشکوک لمبر نه دی خو دا سړی ما ته ضرور مشکوک ښکاري یا لکه ساده ګوله چېرته روانې داجي سره مېلاوېدو له ور روان وم په داجي څه کې مړه داجي دې لا ژوندی دی که ما سره دې ګوته وکړه که نه نو بیا به ګورې مړ پلار ګورې ما خو ستاسو ټول کار وکړو ګلڅانګې او زرڅانګې ته مې دا دروغ وویل دا دروغ به تر هغې پورې وې تر څو چې ما خپل ورېرو نه د جایداد په کاغذونو ګوتې نه لګولي ویم به نو دا لکه ته اوس ورشه تاڼې والا غوښتې خو ګورې هغه به ورته وې که نه څه چې د زما ورېرو ته ویلي وو ځه ورشه ځه نه پورې خو صرف په نامه سخي ارسلا خانو اوس به د رښتیو خان ارسلا خان جوړېږم چې اسلم خان راځي که نه ما به له حوزې د کور شړلي